بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز ته. اول د هایبرنیټ یا مطلب د سلیپ کمانډ چې کله تاسو په سٹارټ مینیو کې نه دا بس څنګه راولې د دې طریقه تاسو کما کله تاسو راشي وینډوز 7 کې یا مثلا وینډوز 8 کې یا 10 کې دلته د پاور مینیو کې یا سٹارټ مینیو کې کله تاسو پاور مینیو ته ځئ دلته کې هایبرنیټ یا سلیپ کمانډ کني بیا به موږ څنګه طریقه کو څنګه ویل تر راولو. تاسو به سمپلی لاشي کنټرول پینل ته چیرته ولاشي کنټرول پینل ته بیا د پاور آپشنز ته لاشي کیبورډ نه پی پریس کړئ که تاسو سره کنټرول پینل کې داسې مواد ډیر وي پاور آپشن کې کله سلیکټ شي بس دې باندې سے کلیک وکړئ دا خلاص کی د دې نو وروسته راشي چوز وات د پاور بٹن ډو یا دې باندې کلیک وکړئ یا چوز وات کلوز ان د لیټ ډو یا دې باندې دې دوارو لینکونو باندې هر یو باندې تاسو کلیک کوئ تاسو په خدوارو نه یو طریقه ده نو زه به چوز وات د پاور بٹنز ډو دې باندې به داسې کلیک وکړم د دې نو وروسته کې وګورئ د اخر کې تاسو سره دا ټیک مارکس دي لکه هایبرنیټ لکه لاک لکه سلیپ داسې نور چینج سیټینګ دیٹ آر کرنٹلی ان اویلیبل دې باندې به داسې کلیک کړئ دلته کې دا میسج راځي کنه هغه باندې به کلیک وکړئ تاسو نو دلته کې ټیک مارک نه وي ټیک مارک به داسې ګورئ که زه دا ټیک مارک دې نه ایسته کما او دا سیف کم اوس وګورئ دلته کې ما سره نشته یا دلته کې وګورئ دلته هم نشته دوباره راولئ چوز وات د پاور بٹن ډو یا closing let do does دې باندې داسې کلیک کړئ نو چینج سیټینګ ته راشي that are currently unavailable او دام ټیک مارک کې دام ټیک مارک کې دام ټیک مارک کې او سیو چینجز اوس وګورئ دلته به تاسو سره څه شي راوشي دلته کې د لاک کمانډ راغی او دلته کې شټ ډاون او هایبرنیټ راغی وزیر مست کې موږ تاسو سره د پاور مینیو کې اوس کمانډ لکه ساين اوټ سویچ ټو یوزر او همدارنګه لاک دا د یوزر اکاونټ کمانډ وروسته به تاسو ته وکړم یوزر اکاونټ چې کله تاسو یوزر جوړ کړئ شي چې یوزر څنګه جوړیږي البته به دا کمانډ تاسو ته بیا کلیریفای شي چې مطلب دا سویچ ټو یوزر څه کار کوي ساين اوټ څه کار کوي یا لاګ اوټ څه کار کوي ساين ان څه کار کوي لاګ څه کار کوي اوس با اون د کانټیکسچوال مینیو کې د ویو برخه نه مونږ تاسو مختلف شو ویو نو ویو کانټیکسچوال مینیو کې تاسو سره دا ویو راځي او د کې سمپل د دې آیکن تاسو سره ترتیب وی د آیکن ارینجمنت وی ارینجمنت د آیکن د سایز ترتیب کوم چې تاسو سره آیکنز دي د دې سایز غواړي چې ترتیبي کې برابر کې ورکوټې دی وي متوسط دی وي یا غټ دی وي بس تاسو به سمپلی د کانټیکسچوال مینیو کې چیرته راشي دی ویو برخه ته وراشي کومه برخه ته ویو ته نو ګورئ دلته کې موږ تاسو سره سټانډرډ سایز چې کوم دی سټانډرډ هغه درې قسمه ده یو ته ویل کېږي لارج آیکنز بل ته ویل کېږي میډیم آیکنز او بل ته ویل کېږي سمال آیکن سایز یا اندازه سمالا وګورئ سمپلی بس دلته تاسو کلیک وکړئ سکرین باندې دا تاسو سره کانټیکسچوال مینیو راشي رائټ کلیک چې کله وکړئ سکرین ډیسکټاپ کې یو حصہ باندې نو تاسو سره کانټیکسچوال مینیو بیا ویو ته راشي ویو کې وګورئ د آیکن فی الحال ما سره میډیم سایز کې دی کچېږي دلته لارج باندې کلیک وکم د دې سایز لارج شو کبیا کلیک وکم میډیم متوسط شو بیرته عادي حالت ته شو او کبیا ز سمال آیکن باندې کلیک وکم دا سمال شو تاسو وو چې سایز خو سمال شو خو د دې ترمنځ هغه فاصله چې وی هغه مراد نشوي هغه ما صفات دي موږ سره هغه سره څه طریقو کو چې دا غي ترتیب مو شي نو هغه لپاره بیا اون دی ویو کې راشي آټو ارنج باندې کلیک وکړئ څه باندې آټو ارنج نو دا غو ترمنځ هغه فاصله چې سوي هغه هم څه شي ترتیب بشي او مراد بشي نو آټو ارنج ویل کېږي اتوماتیک ارنج تا آټو یعنی اتوماتیک اتوماتیک ارنج اتومات خپل کمپیوټر د هر څه تاسو ترتیب کی
بل کله تاسو دلته کې دی ویو کې دی اټو اورنج ته ټیک مارک پروت وي نو د آیکن یو طرف ته بل طرف ته انتقالولای به نشي وړلای نشي موف کولای نشي سمنا مووینګ نه کیږي تاسو سره بس دی یو قطار کې دا کم ترتیب چې دلته راغی موږ سره دی دلته کې یو طرف ته بل طرف ته وړلای شي لاندې وړي پاس ولی اخوا دی خوا سکرین کې نشي وړلای ولی چې دا لاک شوي موږ سره اټو اورنج کمانډ دی باندې ولګېدو که چیرې تاسو وایي چې نه بس زه په خپله مرضي خپله خوښه باندې ترتیبوم بس دی نه دا ټیک مارک داسې ایسته کې بیا دا یو دلته راوړئ دا دلته راوړئ او دا دلته راوړئ صحیح ده داسې مختلف قسم نو اوس تاسو د مرضي او تاسو د خوښې ترتیب دلته کېدلی شي څنګه چې تاسو ترتیبوئ از یو ویش تاسو چې څنګه خوښه وي بس ترتیب وغیره پکې وکړي نو دا اوس تاسو د خوښې ترتیب دی څنګه چې ترتیبوئ څومره ایکنې وي او سره که مې ترتیبوئ بس ترتیب کوي صحیح نه اوس وګورئ دغه یو ایکن زه غواړم دلته کې لږ ذره نږدې راوړم نه راوړلی کېږي ویسو مې بېرته جمپینګ وکړي صحیح نه یا دلته کې غواړم د ایکن داسې هایټ کما هایډېږي ما سره نه هایډن کېږي یا دا غواړم بیخي دلته کې نږدې دي سنټر پوزیشن کې کېږدمه نو دا ما سره دا ترتیب وغیره ونه شي دا ترتیب را سره ونه شي ستاسو خیال دی نو اوس زه څه طریقه وکړم چې دا ایکنې دې بیخي کولاوي شي آزاد دي شي او چې کوم موقعیت کې زما خوښ وي هماغلته یې موف کوم هملته دې پاتې شي نو تاسو دلته کې رایټ کلیک وکړئ داسې او بیا لاړ شئ ویو ته او الاین آیکنز ټو ګریډ نه دا ټیک مارک ایسته کړئ اوس تاسو خوښه باندې دا ایکنې ترتیبېږي څنګه چې ترتیبوئ هماغسې ترتیب کړئ ټول راوړئ او دلته یې جمع کړئ داسې یا دا یو ایکن راواله بس دلته بر یې داسې هایټ که پسې स्टेप बाय स्टेप हाइट का सही तاسو راغه هایټ شي نورم پسې لګ پاس ویس داسې نو دې تسویل کیږي الاین آیکنز ټو ګریډ آیکن کټیک مارک ورته وی درجه بندي شي په دې سکرین کې او مغه ګریډ هغه درجه نه یو طرف ته بل طرف ته نشي تللی او کټیک مارک نه وي تاسو په خوښه باندې ترتیب شي ارضی ته چوړي اوس کچېره تاسو بیا راشي ویو باندې کلیک کې اټو ارنجیم کا او الاین آیکن ټو ګریډ هم شي مونږ سره نو اوس دا آیکن ګورئ دلته دا فاصله هم د دې ترمنځ خپل اټومیټیکلی ترتیب شي او دا قطار هم جوړ شي دا ارې هم جوړ شي ایرې یعنې قطار د نو وروسته کې کله تاسو غواړئ چې سکرین کې د آیکنې د ما سره بیخي نه وي بس هایټ دي شي ډیلیټ دي نه شي خو هایټ دي شي موقتي نه غواړم دلته نو ویو ته راشئ شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړئ ټولې څه شوي هایټ شوي تاسو سره بیرته کې راولئ دلته راشي شو ډیسکټاپ آیکن باندې کلیک وکړئ بیرته راشي تاسو سره نو شو هیډن لپاره دا یو کارول کېږي صحیح ده نو ګوره دې وروسته کې کوم یو کمانډ الاین آیکنز ټو ګریډ دې وروسته کې د ګریډ نه وروسته بل کوم کمانډ شو ډیسکټاپ آیکنز اور هاید desktop icons دغه یو کمانډ د دواړه کار تاسو ته کوي صحیح ده hide او show نو داسې د دې نه وروسته کې بل کمانډ دی هغه ته sort ویل کېږي sort ویل کېږي sort arrangement ته ویل کېږي یو دا ډول ارینجمنټ شو چې سایز به موږ د ایکن غټولو وړوکی کولم به اوس سوټ کې لکه د نوم مطابق د ترتیب شي تاسو سره د تاریخ مطابق د ترتیب شي په نوم د ترتیب شي په ساعت باندې یا مثلا په نوعیت باندې تاسو سره ترتیب شي دې ته څه ویل کېږي سورټینګ یا ارینجمنټ ویل کېږي که چېرې دلته کې زه راشم د سورټینګ ته نو څو قسمه ارینجمنټ کېږي بای نیم د نوم مطابق by side the size مطابق by date by creating date د جوړ شوی تاریخ مطابق او همدارنګه by date نه وروسته by time نوعیت مطابق نو په نوم باندې کله تاسو ایکنې جوړوي ترتیبوي نزولي او سعودي ترتیب تاسو کېږي n z پوری او z نه پوری د ترتیب شي کوم ډول تاسو واړئ بس سمپلی دی برخه تراش تاسو سره ترتیب شي
by size تاسو ترتیبوي نو large size تاسو په نظر کې ونیسي که small size large size دا په نظر کې ونیسي که small size by date all date د په نظر کې ونیسي کمپیوټر که new date او by type مطلب MS Word والا دا for example MS Word والا صاحب کوم ایکن شي دي هغه یو طرف ته ویسا MS Excel والا بل طرف ته ویسا ها دا ټیکسټ والا یا نوٹ والا ټیکسټ نوٹ پډ والا دا بل طرف ته ویسا بس دا په ترتیب تاسو سره وشي اوس وګورئ د دې هدف لپاره بلد دلته کې یو څو فولډر مونږ تاسو جوړ کړو دا یو فولډر شو افغان نوم شو داسي بیا دلته راځم دا بل یو فولډر شو خان نوم شو دا بل یو فولډر شو زبی F2 زبی دا بل یو فولډر شو زوم فار ایگزامپل دا بل یو فولډر شو یاسر بیا دلته راځي دا بل یو فولډر شو عادل صحیح شو نو وګورئ عادل اخر ته راغلی یاسر مخکې راغلی داسې به ترتیب ودی کنه کچېرې تاسو رائټ کلیک کې د سکرین کې کانټیکسچوال مینیو کې سورټ او بیا نیم باندې ترتیب وکړي نو A B C D په نظر کې ونیسئ فار ایگزامپل دلته یو فولډر دی هغه بی ده شروع کې سره راغلی بی نو سورټ یو ځلې ترتیب کا دا ځلې ګورئ د زیډ نه A پورې ترتیب شو صحیح ده زیډ مخکې را وروسته راځي دلته دا اول را مخته کې بیا وای شو بیا داسې پسې راځي نه زه A نه زیډ پورې ترتیبوم بیا هم د نیم باندې کلیک کوي نیم یو کلیک سره یو قسم ترتیب کوي بل کلیک سره بل کلیک ترتیب کوي نو ګورئ دا ځلې A B C D باندې ترتیب شو ما سره سایز د سایز مطابق ترتیب او ارینجمنت راته که سایز څنګه یو فایل معلوموي دی فایل باندې داسې دا پوینټر ودروي کله دا پوینټر دلته کې ودروي تاسو ته وایي چې سایز یو سلو دیارلس MB د دې فایل څومره سایز دی یو سلو دیارلس د دې یو څومره سایز دی د دې 80 MB دی نو دا غټ دی دا سمال دی صحیح ده دا تر ټولو سمال ایکن دی په دې ډیسکټاپ کې او دا تر ټولو لارج ایکن دی نو دا ځلې smallest to largest مونږ ته ترتیب شوی دی smallest to largest زویم نه largest to smallest شي نو سورټ بای ته تاسو راشئ سایز باندې کلیک وکړئ اوس کوم ایکن چې ټولو کې غټ سایز لري هغه اول نمبر کې راغی بیا داسې او بیا داسې ترتیب شو صحیح ده بیا که سورټ ته راشم بیا دې سایز باندې کلیک کوم نو ګورئ ورکوټي سایز والا مخته راغله او دا نور شاته دین وروسته آیټم ټایپ نوعیت په نظر کې ونیسه دا یو د وورډ والا فایل دی دا یو د وورډ والا فایل دی نو دا د وورډ فایل دلته راوستی مابین کې پکچر دی دا وورډ والا فایل دلته راوستی دا ویډیو فار ایگزامپل دا یو ویډیو دی برخه کې پرته دا نور ویډیو دلته پرتی دي فولډر داسې د هر یو پروګرام خپل فایلونه خوا په خوا ترتیبولو ته ټایپ ویل کیږي نو زه به سورټ ته راشم آیټم ټایپ نوعیت مطابق ترتیب کدا وورډ دواړه دلته راغله ویډیوز شو پکچر دلته شو دس پی سی ته راځم فار ایگزامپل پکچر برخه ته راځم د دې ځینې به زه دا یو څو پکچر یې داسې کاپي کوم کنټرول سی ډیسکټاپ ته به راشو کنټرول وي نو اوس ګورئ که چیرې زه سورټ کې آیټم ټایپ کلیک کړم نو ګورئ پکچر یې دا ځلې خوا په خوا ترتیب کړي دا دلته بیا دا دلته بیا نه داسې خوا په خوا مه ترتیبوه څنګ په څنګ مه ترتیبوه یو د بل د پاسه ترتیب کا قطار کې داسې صحیح ده یعنی ورټیکلی ترتیب کا هاریزنټلی مه ترتیبوه ورټیکل شکل کې ترتیب کا نو ګورئ اوس ورټیکلی ترتیب شي صحیح ده نو ګورئ دې ته ویل کېږي آیټم ټایپ بس تاسو مرضي څنګه ترتیبوي ډېری کسان دا سورټ بای کې دا آیټم ټایپ کاروي څه کاروي دا آیټم ټایپ ډېر استعمالیږي ها بیا دې نه وروسته ډیټ موډیفای اوس ګورئ کوم یو فایل زوړ جوړ شوی کوم یو نوی جوړ شوی نوی فایلونه مخته راولي که زاړه فایلونه مخته راولي نو د فایلونو تاریخ موږ څنګه معلومو یو فایل باندې داسې ودرېږي یا رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شي او دلته کې وګورئ ډیټ موډیفای یا ډیټ کریټډ په دې تاریخ جوړ شوی دی جنوري 30 2020 3 hours ago نو نوی فایل دی نن ورځې فایل دی ستا خیال دی
دا یو فایل کله جوړ شوی پراپرټیز ته راشي دلته کې د دې خو مونږ ډیټ کتلی نشو ځکه دا کمپیوټر دی دا یو فایل کله جوړ شوی نو پراپرټیز ته راشي وګورئ جنرال برخه کې created date Wednesday January 8 2020 په دې تاریخ جوړ شوی دی نو اوس وګورئ دلته که چیرې تاسو راشي sort date modify باندې کلیک کړئ نو کوم چې نوي فایلونه همدغه نن جوړ شوي کمپیوټر ته نن مو راکاپي کړي دي دې کمپیوټر ته کله راغلي دي نن راغلي بس هغه یې مخته راوسته هغه زاړه فایلونه پسې وروسته ویوړه زاړه یې وروسته ویوړه نه داسې کار وکړه چې زاړه فایلونه مخته راوله او نوي وروسته ویسه بیا ډیټ موډیفای باندې کلیک وکړئ دا یې بل قسم ترتیب صحیح شو دا د ارینجمنټ یا د سورټینګ خبره شوه د دې نه وروسته یو بل جوسي کمانډ دی او هغې ته ویل کېږي ریفریش what refresh ها ریفریش کمانډ کار څه کوي زموږ تاسو د کمپیوټر کې درې مهمې ډیوایسې دي یو ته پروسیسر ویل کېږي پروفیسر نه پروسیسر اوکې بل موږ تاسو سره ریم څه رم او ریم ځینې کسان رم وایي ښه رم بل څه دي هغه رم بیا داسې لیکل کېږي دا بیا بله معنا لري بل ایچ ډي ډي پروسیسر زموږ تاسو د پروسیسر ته ځینې کسان سی پی یو وایي هم کریکټ خبره ده صحیح خبره ده ځینې کسان ورته سیسټم وایي دا هم صحیح خبره ده زموږ تاسو په دې کمپیوټر کې یو بورډ دی او هغې ته مادر بورډ ویل کېږي که نه مادر بورډ کله تاسو دا کمپیوټر راخلاص کې پرځای کې دلته بورډ وي تخته وي ګرین شانتې هغې ته مادر بورډ ویل کېږي هغې باندې یو ډیوایس لګېدلی او هغې ته سی پی یو ویل کېږي لیټ می شو د سی پی یو ټو یو ګایس دلته سی پی یو ما سره شته دی ښه زه به ګیلري ته لاړ سمه ګیلري کې به کمپیوټر کمپوننټس ته لاړ سم نو ګورئ ویر از د کمپیوټر کمپوننټ so here نو دلته کې خو دنیا ده خو خیر زه به دلته وګورم چې هارډویر کوم دي ما سره دا هارډویر ډیوایسز دي نو دې ته پروسیسر ویل کېږي ښه دا څه دی زمونږه سی پی یو ده نو ګورې دا داسې یو بورډ دا بورډ یادونه چې مې تاسو ته وکړه او دا دې ځای کې دلته کې پروت وي دې ځای کې دلته کې څه وي راغلی وي نو دې ته پروسیسر ویل کېږي څه ورته ویل کېږي یا سینټرل پروسیسینګ یونټ Central Processing Unit CPU دا ریم د دې ځکه سره پلګ وي دلته ریم پلګ وي وګورئ د ریم لپاره کېدای شي تصویر ما سره وي let me check it یا به وي یا به نه وي خو بس هماغه ساحه کې هلته کې پلګ وي کوم چې ما تاسو ته وښوده دې ځکه داسې ده ریم داسې اوږد شانتې وي ښه هاریزنټلي نو دا ډیوایس چې دي دا درې ډیوایس زموږ تاسو کمپیوټر له همدې نه جوړ دی که دا ډیوایس نه کمپیوټر نشته ریم ویل کېږي څه ته رینډم اکسس میموري بل ایچ ډي ډي هارډ ډیسک ډرایو نو پروسیسر کې خو کمپیوټر کې کارونه مخته دي دا کمپیوټر کې څومره دا کار چې موږ هر څه روان کړي دا پروسیسر مخته وړي دا انجن شو ریم موقتي میموري ده لکه تاسو موقتا یو څه راخلاص کړي هغه چېرته سیو وي په دې ریم کې سیو وي کمپیوټر بند شي بېرته راخلاص شي دا ریم هر څه واش اوټ شي کلین شي څه پکې بیا نه پاتې کېږي بل ایچ ډي ډي ده زموږ تاسو دا هارډ ډیسک ډرایو دی څه دی هارډ ډیسک ډرایو دی دا زموږ تاسو permanent storage device ته دایمي موږ تاسو دا ډیټا پکچر وغیرہ دی کې ساتو کله تاسو دا کمپیوټر ریفریش کوئ د دې ریم نه دی ریم د دې سپیډ زیاتېږي تاسو د څه زیاتېږي د ریم سپیډ تاسو سره زیاتېږي اوس وګورئ دلته رایټ کلیک ټاسک مینیجر ما سره راخلاص شو کله دې ټاسک بار باندې رایټ کلیک کې بیا ټاسک مینیجر راځي بس کلیک کې تاسو راخلاص شي اوس وګورئ د پرفارمنس ته به راشم ما تاسو ویلي دا درې ډیوایسې مهمې دي بس کمپیوټر کې ګورئ دا درې ډیوایسو کې کار روان هم دی دا نورې بندې دي نو دا کله هم نه سټاپېږي دا بس دایمي داسې روانې وي
سی پی یو داسې ده لکه د انسان زړه بزرو درېدو everything is finished आज څه ختم دي صحیح ده که نه نو کمپیوټر کې دا هر څه همدې باندې روان دي که نه هرټ دی دا سنټر دی د کمپیوټر مرکز دی نو ګورې دلته دا سی پی یو روانه ده خپل کار کوي بیا موقتي میموري ده موقتي میموري چې ودرېده ستاسو ته په دې کمپیوټر کې هیڅ نه ښکاري بس یو توره صفحه وي هیڅ هم نه ښکاري او هارډ ډیسک چې نه وي خو تاسو سره وینډوز نشته وینډوز کوم ځای کې سټور کېږي په هارډ ډیسک کې سټور کېږي نو اوس تاسو چې کله ریفریش کوئ د دې میموري نه ده دا میموري د دې سپیډ زیات شي تاسو سره د دې سپیډ تاسو سره څه شي زیات شي نو دلته سکرین کې رایټ کلیک او ریفریش او رایټ کلیک ریفریش او رایټ کلیک ریفریش که دا طریقه ستاسو خوښه نه وي زه به بار بار راځم هلته به کلیک کوم ما سره به کمپیوټر ریفریش کېږي نه کیبورډ کې F5 بټن پریس کوئ ګورئ د پنځو نمبره څه وي F5 وي بس هماغه F5 بټن پریس کوئ ستاسو کمپیوټر تاسو سره څه شي ریفریش شي خو دا F5 ضعیف ریفریش دی په کمپیوټر کې ګورئ کله کله تاسو دا F5 بټن پریس کوئ هیڅ ریفریش نه کیږي نو هغې نه مخکې اول دا ریفریش ضروري دی دا ریفریش کې بیا هغه هم کیږي دا چې ریفریش شي هغه هم کیږي که دا نه وي ریفریش هغه نه کیږي نو اول ځل ته دا یو ریفریش او نور دې سره ریفریش کړه ځینې کسان بیا داسې وي دا وینډوز او ډي بټنه پریس کوه دا هم ریفریش دی دا ریفریش نه دی ها دا چې شی کوي دغه یو فایل دا وینډو نه ده دا راغورځوي لاندې او پاسې اچوي نو دا ریفریش نه دی ښه بس هسې دا صفحه خوځوي خوځوي هم نه بلکې دا وینډو داسې راشي دلته کې ټچ بار ته منیمایز شي او بېرته ریسټور شي منیمایز شي او ریسټور شي خو دا ریفریش نه دی وینډوز ډي وینډوز بټن پلس ډي دا ریفریش نه دی اوکې بیا به راشم رن ته رن کې اوس تاسو وایي چې دا کمپیوټر د یو سل دفعې ریفریش شي په یو کلیک سره نو پینګ ولیکئ داسې کلیک څه ولیکئ پینګ نو پینګ سره هم ستاسو کمپیوټر ریفریش شي یا یو پروګرام مو راخلاص کړی وي لکه دا نوټ پډ فار ایگزامپل دا ورډ وغیره هماغه موجوده پروګرام دې صرف ریفریش شي تر څو د هغې سپیډ زیات شي نور څه نه ریفریش کوم نو بیا به څه طریقه کوئ بس بیا به ټاسک منیجر خلاص کړئ څه به راخلاص کړئ ټاسک منیجر او ټاسک منیجر کې دا ورډ دا ماته داسې ریفریش کوه رایټ کلیک دې ځینه نه کېږي ویو ته به راشي او دلته ریفریش ناو او یا د کیبورډ نه F5 بټن پریس کوئ دلته دې سپیډ ته ګورئ اوس نارمل روان دی کله F5 زه پریس کوم سپیډ څنګه شو تیز شو تیز شو نو دې ځینه تاسو سره دا ریفریش شو دا مو سره ریفریش کمان شو صحیح شو کله ستاسو کمپیوټر چټکۍ تیزۍ سره کار نه کوي یو ځل کمپیوټر ریفریش کوي بس هر څه ریفریش بس همدلته have a nice time